زه به تاسو ته یو څه بوټي وښیم چې دا ډېر ښه بوی کوي. دا ستاسو په ځایونو کې څوک ورته رمبیل چمبیل او پنجابیان بیا ورته رات کې راني، او پخوا کې به ورسره خبرې هم کومه، وایي چې ښه بنده، ښه مسلمان، ښه انسان هغه دی چې هغه نه چاته ضرر ونه رسیږي، تاوان ورته ونه رسیږي. او تاوانونه ډېر رقمونه دي. د ژبې تاوان دی، ورپسې وروسته خبرې دي چې هغه څوک خبر هم نه، بهتانونه دي، تهمتونه دي، خپل ځان دروند او هغه سپک شمیرل دي، غیبت کول دي، کوهي کنل دي، او لږ تر لږه چې نور وس یې نه رسوي دا ډېر بد انسان دی. هغه غریب په ځان هم خبر نه وي. دا ټول تاوانونه دي. او نور تاوانونه د مال تاوانونه دي، د حیا تاوانونه دي، نور فزیکي تاوانونه دي. دغه ټولو نه باید زمونږ دغه کارونو نه باید ټول مسلمانان په حفاظت کې وي، او بیا په بدل کې چې دی ښه کارونه چې زمونږ ګټې د خدای مخلوق ته ورسیږي، ځکه چې دا د خدای پاک امر دی چې ستاسې ګټې باید زما مخلوق ته ورسیږي، تاوان یې ونه رسیږي، ګټې ورسیږي. داسې هم نه ده چې یو سړی په محراب کې کینی یا په جومات کې کینی یا په ځنګل کې کینی او بس خپل 5 وخته مونځ او ذکرونه او تلاوتونه او ګټې د خدای مخلوق ته نه وي. نو ته یې دې ته رالېږلی چې د خدای مخلوق ته یې ګټه ورسوي، تاوان نه. ښاد آباد ژوندي بریالي اوسئ، او د خدای په امان زه لاړم.